او بل تپوس بس کیږي مال دې چرته خرج کړی دی. نو په دې کې هم درې طریقې دي. ټول د الله په لار کې خرج کې فائدې هم ده. ګوره مولانا ذکریا رحمت الله علیه لیکلي دي وی بعضې خلکو په دنیا کې مزې دي، په آخرت کې به هم مزې. مال ورسره شته، مال خو د الله په نافرمانۍ کې نه لګوي، د الله په لار کې لګوي. په څه کې لګوي؟ د الله په لار کې. نو په دنیا کې هم مزې دي، په آخرت کې هم مزې دي. او بعضې خوار پړقي غریب وي، د روپۍ درک ورسره نه لګي او بیا هم په ګناهونو باندې لګوي، خواري مزدوري وکړي او په ګډو وډو باندې ولګوي. دغې تپوس به تانه الله جل شانه کوي چې مال دې چېرته لګولی دی؟ آیا ما ځان سره چېرته سوچ کړی چې زه دا پیسې په زول لګوم، د دې به زه الله له حساب ورکړم؟ او بیا چې په ډمو باندې لګې، ډمو باندې پیسې داسې ولي د پاسه پې ګرځي، په ځمکه کې غټ غټ ډیري پراته وي او په هغې مجلس کې یو فقیر سره کچکول دی، هغه ګرځي، هغې کې څوک یو روپۍ هم نه اچوي او په ډمو باندې ولي. د دې مال حساب به ولې ته نه ورکې الله له؟ ولې به نه ورکې؟ د دې تپوس به درنه کېږي مال دې په څه باندې لګولی دی. آخري تپوس به د علم په باره کې کېږي چې ای بنده په علم د څه نه عمل کړی دی. بعضې خلک وایي دلته په دې ځای کې وي مولیان راګیر شوي دي نه به د علم باره کې تپوس. دا هغه علم نه یادوي. ښه تا ته دا پته شته، دا علم درته شته چې سود حرام دی، ولې یې کې ته د دې مسلې عالم شو که نه؟ تا نه به د دې تپوس کوي. مونځ پرې غوستل ګناه ده، ولې یې پرېږدې؟ د دې تپوس به درنه کېږي.